د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د تور منیجر ناول نهمې خوندورې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول نهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ما ته دا کار پرته له نازه د بل هیڅ چا نه ښکارېده، خو آخر ولې سردار خو هغې ته هیڅ هم نه دی ویلي، ما خو هم څه نه دي ورته ویلي، هغې نو ولې پر موږ پسې راخیستې ده؟ خو زه پوهېږم ناز یوازې نه ده، خامخا یو څوک یې شاته شته چې هغه زموږ دښمن دی. ډېر مې په خپل فکر غور وکړ، خو پرته له تور منیجر څخه ما د بل هیڅ چا سره څه نه درلودل. هرومرو همغه دی، اوس غواړي د کالیا په وسیله ما له منځه یوسي. دا چې یوازې سردار په لاس ورغلی، علت یې همغه زما د نیمې شپې تګ و روغتون ته. که نه دا ځل یې هم پلان پوره بریالی و. اوس یې هم سردار شاید زما لپاره ژوندی پریښی وي. هغه بې ګناه دی، که وژني نو ما وژني. سردار خوراکي خو تر اوسه لیدلی هم نه دی. یو وخت ګورم چې ټکسیوان زما پر زنګانه لاس راایښی دی. خوځوي مې، زه چې په ویښه ویده وم په رڼو سترګو مې خوبونه لیدل. ټکسیوان لکه له خبرو څخه چې قسمي شوی وي په پټه خوله مهران هوټل ته ګوته ونیوله. ما ته خندا راغله او همغسې مې په شونډو کې پټه کړه. د هغه 200 روپۍ کرایه کېدله، د دې لپاره چې زما تر بیرته راتګه انتظار وباسي. 100 ګون مې بل ور زیات کړ. هوټل ته ښه په بیړه ورننوتم. مخامخ د سوربخونې میز تر شا یو بریتور سړی ناست و. له هغې مې وپوښتل کالیا څوک دی؟ هغه راولاړ شو، سګرټ یې په 2 ګوتو کې تر شونډو یووړ او یو لوګی یې تر خولې راوویست. وروسته یې وپوښتل ما ونه پیژندې؟ ما ورته ویل ولې؟ زه په همدغه هوټل کې اوسېږم، ته خپل میلمه هم نه پیژنې؟ هغه سره مې شور جوړ شو. کتل مې چې همغه سهارنی سړی هم راغی او د بریتور په خوا کې ودرېده. ویې پوښتل څه شور ماشور دې جوړ کړی؟ څه خبره ده؟ ما هم پرته له دې چې ځواب ورکړم هغه ګریوان ته مې لاس ور واچاوه. ښه ټینګ مې راونیو. ورته مې ویل همدا ته مې په کار وي، زما ملګری چا بولی؟ هغه او ملګری دواړو هڅه وکړه چې د هغه ګریوان زما له منګولو خوشی کړي، خو ما نور پرې نه ښودل. لومړی مې هغه بریتور تر ویښتانو راونیوه، ډېر په تیزۍ مې په خپل لوري راکش کړ او چپه مې کړ. د هغه مخ له میز سره وجنګېده. دوهم ځل ته بیا اړتیا هم نه شوه، لکه مړی د میز تر شا پرېوت. دا بل هم لا زما تر منګولو نه ووتلی. هغه د خپل ملګري په دې حالت ډېر ورخطا شو، چیغې کړې سلیمه، کامرانه، هله د خدای لپاره ما وژني. خو نورې تر خولې بیا غږ راونه وته. خوله یې همغسې وازه پاتې شوه، ځکه چې ما توپانچه پر سینه ور کېښوده. په بیړه مې ترې وپوښتل زما ملګری څه شو؟ سړي نور په عذر پیل وکړ. زما ګناه نه وه، کالیا ډېر زورور سړی دی، د هغه مخه هیڅ څوک نشي نیولی. پرون یې په صفا میلمستون کې هم یو سړی وواژه. ما ورته وویل مګر کالیا څه خبرو چې موږ دلته اوسېږو؟ هغه ویل زه هم نه پوهېږم، څه کم 12 بجې وې چې هغوی راننوتل او ستا ملګری وویسته. ما ورته ویل هغوی یعنې نور هم څوک ورسره وو؟ د هغه خوله له ویرې وچه شوې وه. ویې ویل هو، ټول 4 تنه وو، یوه پکې ښځه وه، خو له څېرې نه یو هم نه پیژندل کېده. اوس مې نو په هیڅ چا هم باور نه کېده. هر یو دروغجن، دوکهباز او ناځوانه راسره مخ کېدل. غوسې دومره راوپارولم چې نږدې مې د هغه پر سینه ټوله توپانچه ورتشه کړې وه، خو په سر د هغې مې هم روغ پرې نه ښوده. هماغسې د هغه بل غوندې مې شونډې او پوزې پرې ور وپړسول او شا پر تخته مې ټېله کړ. هلته نور زما ځنډېدل خطر راته پېښه وه. په منډه بیرته راووتم. باور مې نه کېده چې هغه ټکسي دې د سړک پر غاړه راته ولاړ وي. توره شپه وه، ما به نو په څه ډول هغه ټکسیوان لیدلی وای؟ لږ ځن وروسته مې کتل چې یوه ټکسي راته ودرېده. کاته مې چې همغه ټکسیوان و، بې پوښتنې ور وختلم. ټکسیوان وویل ښاغلیه، زه هلته ولاړم، همدا چې سړک ته راووتلې ما ولیدې. ما نور غږ ورته ونه کړ. ویرېدم چې لکه ما ته ژرنده اوس بیا پیل کوي. یوازې د حرکت کولو غږ مې پرې وکړ. هغه وپوښتل چېرته؟ ما ورته ویل صدر سیټي سټور ته. هغه بیرته خپل ټکسي هملته ځای پر ځای ګوښه کړ. وروسته یې وویل مواد خو به نه وي در سره؟ زه یې حیران کړم چې دا څه وایي. په لوړ غږ مې ورته وویل د څه شي مواد؟ ټکسیوان وخندل. وبخه ښاغلیه، مګر هغه ډېر حرامي سړی و.
څېره د ملنګۍ وه، خو په حرامیتوب کې پر سر بل نه درلود. ټیکسیوان لږ څه غلی شو، موټر یې روان کړ او وروسته یې زیاته کړه. یاره ډېره ترخه خاطره لرم. هغه سړی هم لکه تا غوندې د سټي سټور راته وویل. کیسه درته کوم. یوه شپه د اکبر پاچا کلا سر روان و. یو سړي لاس راکړ، هغه سره یوه کڅوړه هم وه. هغه موټر ته راوخوت او د همغه ځای پته یې راکړه چې همدا اوس ور روان یو. د شپې 1 بجه به وه. ډېر ښه په طبیعت روان وم. زما خو همدغه عادت دی، خبرې ډېرې کوم او د هغه هم خبرې خوښېدلې. هغه ځان د سټي سټور منیجر ښوده. ژمنه یې راسره وکړه چې هلته به مې په یوه ښه دنده بوخته وي. خو دومره زرې څېره بدله شوه چې زه یې حیران کړم. هغه یو ناڅاپه پر ما چیغه راوکړه. موټر ورته ونه دروې، ورځه ورځه پرې. خو ما دا جرأت ونه شو کړلی چې پولیس ته موټر ونه دروم. هغه د شا له خوا زما پر څټ توپانچه راکېښوده، خو په سر د هغې هم ما موټر ودراوه. کاته مې چې دروازه یې پرانیسته او منډه یې واخیسته. ټولو پولیسو په هغه پسې واچولې. یوازې یو مشر یې سره د یو بل پولیس ماته پاتې شول. ټیکسیوان په خپله کیسه سور راغلی و. همدا وخت یې پام شو چې پر بله روان دی. موټر یې راوګرځاوه، خو تر هغه وخته غلی و تر څو د سټي سټور لارې ته بیرته سم شو. وروسته یې زیاته کړه. پوه شوې وروره، د هغه په کڅوړه کې مواد و. هغه ماته په موټر کې پریښي وو. زه څه خبر وم، که نه ولاک مې راپورته کړی وای. زه بې ګناه زندان ته لاړم. پوره 5 میاشتې وروسته ایله راخوشی شوم. ما غوښتل هغه را پیدا کړم او پولیسو ته یې په لاس ورکړم، خو زما له وس څخه وتلې خبره وه. زه یو غریب سړی دی او قاچاقبر سره څنګه ځان برابرولی شم. هغه چې دا کار کوي حتما زور هم لري. ټیکسیوان خپله کیسه د یوه سیګرټ په لګولو تمامه کړه او د هغه لوګیو سره یې ځان بوخ کړ. زړه کې مې ویل آفرین، زه په پردیو غمونو نږدې دی چې ځان تباه کړم او تا سره د خپل غم پروا هم نشته. یوه شیبه چوپتیا خوره شوه او زه یو ځل بیا په چورتونو کې ډوب شوم. د هغه هوټل د کارکوونکي هغه خبره را په یاد شوه. هغه په صفا میلمستون کې هم یو سړی وواژه. زه حیران په دې وم چې آخر دا کالیا دی څوک. زه یې تر اوسه پورې پیژنم نه او هغه زما په مرګ پسې راخیستې ده. عجیبه ده، د شاهد او هغه بل په اړه خو یوازې زما او د ناس ترمنځ خبره شوې وه. دا کالیا بیا له کومه پکې راګډ شو. دا وخت ټیکسي د سټي سټور مخې ته ودرېده. فکرونو سفر مې هم دلته پای ته ورسېده. مغازې ته خلک تلل او راتلل. زما هیڅ ګمان نه راته چې تور منیجر به هم دلته وي. هسې اټکلي را روان وم. ټیکسیوان ته مې وویل، استاذه هغسې پر کیڼ لاس راوګرځه، شاته یو ګودام دی، زه هلته ورځم. موټروان خپل سر وخوځاوه خو څه یې ونه ویل. د کوڅې په نیمایي کې موټر زما په ویلو ودراوه. زه ترې ښکته شوم. وروسته مې له جیبه یو زرګون راوویست او ورته ومې نیوه. ټیکسیوان کله پیسو ته ګوري او کله ماته. وروسته یې شونډې وخوځېدې. ښاغلیه ماتې نه لرې؟ په خندا کې مې ورته وویل، ماتې څه کوې، همدا ټولې در واخله. هغه راته ویل دا خو بیخي ډېرې دي. ما ورته ویل پروا نه لري، ټولې ستا شوې، مګر هو زه بیرته راګرځم. ګوره ټیکسیوان ډېر خوشحاله شو. زه تر روان شوم. تر شا یې په ډېرې خوښۍ غږ راپسې وکړ، هر وخت چې زړه وغوښتل راووځه، زه درته ولاړ یم. خو زه نه پوهېدم چې څومره به ځنډېږم. هغه ته خو مې ځکه 1000 روپۍ ورکړلې چې کېدای شي له دې ځایه بل ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه بل ځای ته. ما تور منیجر لاټاوه، که هغه د لاهور په هر ګوټ کې وای ورپسې ورتلم او دا مې هم چورت وهلی و چې کېدای شي ټیکسیوان راته ونه درېږي. خو غم یې نه راته. اوس زما هر کار د قمار غوندې شوی و. مجبور وم چې همداسې مې کړي وای. بله هیڅ لاره مې نه درلوده. ټیکسي له ګودامه ښایسته ټوټه لرې پاتې شوه. تر هغه ځایه په پښو ورغلم. د ګودام د دروازې زنګ مې وواهه. لږ ځنډ وروسته چوکیدار دروازه راته پرانیستله. پر ځای د دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، هغه راته وویل منیجر صاحب خو نشته. د چوکیدار په دې خبره شکمن شوم. په زړه کې مې راوګرځېدل چې هغه البته همدلته دی، ځکه یې مخکې تر مخکې داسې خبره وکړه. دا وخت یو بل چوکیدار هم مخامخ راته ودرېده. په څېره کې تر هغه بل پوخ ښکارېده. ټوپک یې پر غاړه، ډېر په ځیر ځیر یې راته کتل. ما نه غوښتل چې له ده سره په خبرو بوخ شم. هغه بل ته مې مخ ور واړو. ورته مې ویل سمه ده، خو چې کله هغه راغی ورته ووایه چې خان پیسې راوړې وې خو ته نه وې. زه ترې روان شوم. چوکیدار تر شا غږ راپسې وکړ، ښاغلیه ته صبر وکړه، زه بیرته راځم. دروازه یې هماغسې د دغه بل چوکیدار په ډاډ پرانیستې پرېښوده او په منډه دننه لاړ.
نور نو ما هم ځنډ ونه کړ. ټوپک والا چوکیدار چې خوله په خوله را سره ولاړ و، یو ناڅاپه مې پر مخ یو کلک سوک ور پورې کړ. بیا مې په سترګو وواهه، تر هغوی چې ځان خوځاوه تر ویښتانو مې ټینګ ونیوه او ښه په زوره مې 2-3 ځله د هغه سر له دیوال سره وجنګاوه او هماغسې بې حاله وغورځېده. ما د دې لپاره بیړه وکړه چې که رښتیا هم تور منیجر په ګدام کې وي نو باید چوکیدار تر هغه ور ونه رسیږي. په منډه دننه ورننوتم. کتل مې چې رښتیا هم هغه د تور منیجر له دفتر څخه بیرته په راوتلو کې و. ما نو داسې ګمان وکړ چې البته هغه سره لیدلی دي. د دیوال خواته ودرېدم او کتل مې ورته چې څه کیږي، خو له دفتره هیڅوک راونه وتل او چوکیدار هم پر بله روان شو. زړه نازړه مې غږ ور وکړ، ای وروره خبره واوره. چوکیدار چې زه دننه ولیدم بیرته په منډه تر ما ځان راورساوه. هغه ډیر پڼ سړی و. پوهېدم چې مړوندو ته مې نه راځي، کنه کله مې دومره ورته کتل. یو بنډل پیسې مې چې مخکې تر مخکې په لاس کې ورته نیولې وي هغه مې ورکړلې. وروسته مې ګنډې ته لاس کړ، ورته مې ویل ها دا نورې پیسې هم در واخله، ته یې ورکړه، زه ځمه چې کار لرم. زه خو پوهېدم چې ډېری دوی په پرتاګه کې جیب جوړوي، ځکه مې داسې ورته وویل. خو چې کله یې په توپانچه سترګې ولګېدلې خوله یې وازه پاتې شوه او هغه زما پیسې هم بیرته ترلاسه وغورځېدلې. چوکیدار که هر څومره غټ و خو اوس یې زما د توپانچې له ویرې هېڅ نه شوی کولی. بې ځنډه مې غږ پرې وکړ، خوله ونه خوځوې، اوار پر ځمکه پرېوځه. نور نو دوهم ځل ته اړتیا هم نه شوه. هغه هماغسې په پټه خوله څملاسته. همدا چې سر یې ځمکې ته نږدې شو بې دریغه مې لغته ورکړه. بیا مې وواهه، ورپسې مې بیا و پرې مې نه ښوده چې له ځایه راپورته شي. هلته یوه ډبله اوسپنه پرته وه، په هغې مې د سر په کاسه ووهه چې همغه ګزار و او بس. چوکیدار نور ونه خورېده. د تور منیجر دفتر تش تور و. له هغه ځایه بیرته راووتم. مخامخ کونج کې د یوې خونې چراغ بلېده. کړکۍ ته شنې بخونې پردې ځړېدلې وې. منځ یې نه راڅرګندېده، خو ګمان مې کېده چې هرومرو به څوک پکې وي. ورو ورو د دیواله خواته ور روان شوم. هلته د جنراتور په خوا کې 2 بیلره تیل ایښي وو. زړه مې غوښتل چې راځه دا ټول ګدام ته ور واچوم. هسې هم د قاچاقو لوی مرکز دی، خو اوس یې وخت نه و او ترې تیر شوم. خونې ته ورسېدلی نه وم چې په هغې پرده کې مې د یوې ښځې سیوری د تېرېدو په حال کې ولیده. زړه نازړه شوم چې دا ښځه بیا دلته له کومه شوه، دا لکه چې د تور منیجر ښځه ده که څنګه. خو ډېر چورته مې وخت ور نه کړ. د کړکۍ تر شا مې غوږ ونیو، یو نارینه غږ زما تر غوږو شو چې ویل یې 1.5 ساعت وروسته درځم، زما امانت باید ټول راته وسپارې. نه همدا نن شپه یاره، نور به هم بیخي را نه شم. زه هغه نورې معاملې دې وي اوس. هو وروره زه ډېره بیړه لرم. هو بالکل دا دی، زه درغلم. لږ ځنډ چوپتیا خوره شوه. وروسته بیا هم دغه غږ چې د تور منیجر ور اوچت شو. اشفاقه څه کوې؟ څه فیل خو نه دی یاره؟ خو ښه شاباس، خو خیال کوئ ګوره څوک مو ونه ویني. ښه د رایوینډ سړک شاته په هغو ونو کې ځه، سمه ده زر راځئ چې هغه بل حرامي به خامخا اوس هوټل ته راغلی وي. ما ته هم نوره حوصله را پاتې نه شوه. دروازه مې د توپانچې په میل ور وټکوله. تور منیجر غږ وکړ، څوک یې؟ په جواب کې مې بیا دروازه ور وټکوله. دا ځل د دروازې کړپا شوه. ځان مې ورته چمتو کړ، مخامخ ورته ودرېدم. همدا چې دروازه په خلاصېدو شوه ښه په زوره مې په اوږه ووهله. ورننوتم. تور منیجر شا په تخته د خونې په منځ کې ور ولوېده. دننه د ناست په لیدلو چې نیمه بربنډه د کټ په خوا کې ولاړه وه بیخي حیران شوم. دا وخت تور منیجر دیوال ته ودرېده. دواړه سترګې زما توپانچې ته نیولې وې، خو هېڅ یې له وسې نه کېدل. زړه کې خو بیا هم ویلي وي چې دا د بلا بچای ګوره په هېڅ ډول هم مړ نه شو. ترې ومې پوښتل زما ملګری دې څه کړ؟ هغه هېڅ ځواب را نه کړ. بیا مې په لوړ غږ ورته وویل تا ته وایم زما ملګری دې څه کړ؟ دا ځل یې شونډې وخوځېدې، خو زه ورباندې ونه پوهېدم. د هغه خوله ډکه ډکه کېدله. پاڼې یو ډول سپکه نشه ده چې په خوله کې وو. لومړی مې هغه ورباندې له خولې ترې وغورځول. وروسته مې بیا په لوړ غږ ورته وویل ووایه څه شو زما ملګری؟ بل ځل بیا پوښتنه نه کوم. بیا ته پوهېږې او دا توپانچه؟ په کراره یې وویل ما ته نه دی معلوم. نور مې ځنډ ونه کړ. پر ماښه مې ګوته کېکاږله چې له همدې سره زه هم ورخطا شوم. زما توپانچه بنده شوه. دا وخت ناس په زوره چیغه وکړه کالیا ما یې پرېږده.
د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول نهمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.